نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. د تجوید زده کړې یوټیوب چینل دوستانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې جوړ او روغ به یاست. دوستانو، د تجوید د درسونو په ادامه سره راځو نن زموږ او ستاسو درس دی د نون ساکن او مشدد قاعده. یعنی دا وایو چې کله نون ساکن وي کومې قاعده پکښې کسته، او که چیرې میم مشدد وي بیا کومې قاعدې ورپکښې سته. دوستانو، په درس پیل کوو. راځو لومړی نون مشدد. که چیرې نون مشدد وي په هغه کې غنه اصلي کېږي. که چیرې نون مشدد وي په هغه کې غنه اصلي کېږي. لکه ان. دوستانو، نن موږ او تاسو ټوله پیژنو چې دا نون دی. بیا موږ وایو چې مشدد وي. مشدد دا معنا چې دا نون شد ولري، دا درې غاښه. دغه دی دوستانو مشدد دی، په هغه کې غنه اصلي کېږي. لکه ان. هر ځای چې دوستانو نون راسي او مشدد وي په هغه کې غنه اصلي یا غنه ضروري کېږي. یعنی یو الف قدر یو مقدار د الف په اندازه به موږ په هغه کې ځنډ کوو، ژر به نه ورڅخه تېرېږو. لکه دوستانو وایو ان الانسان. ګورې دوستانو دونه ځنډ کېږي. داسې چسپ نه ویل کېږي چې ان الانسان یا ان د غنې مقدار یو الف دی. یو الف دوه حرکت دی. د حرکت معلومولو طریقه خلاصې ګوتې بندي یا بندي ګوتې خلاصې په متوسط ډول سره. نو چې کله نون مشدد وي په هغه کې غنه اصلي کېږي یا غنه ضروري. راځو د نون ساکن قاعدو ته. د نون مشدد دغه صرف او صرف یوه قاعده ده چې په دې کې غنه اصلي کېږي. دوهم نون ساکن دی. که چیرې د نون ساکن یا نون تنوین وروسته حروف حلقي راسي هلته اظهار کېږي. که چیرې د نون ساکن خو پیژنو چې دغه نون دا نون پر سر وړغندی ولري، یعنی د سکون نښه ولري. مخکې خو موږ او تاسو دوستانو نون مشدد وایو چې نون به شد درلودي. اوس نون ساکن وایو چې نون وړغندی ولري. نو که چیرې د نون ساکن یا نون تنوین، دلته مو د تنوین یادونه وکړه دوستانو. تنوین مو مخکې مو ویلی و چې دوه زوره، دوه زیره، دوه پیښه، دا چې کله راسي دې ته تنوین وایي. اوس مثلا په دا مثال کې ما راوړ دی علیمون. دلته دوستانو میم ته تاسو وګورئ دوه پیښه لري، نو دې ته تنوین د پیښو وایي. که چیرې زورونه لکه د اعنابن په کلمه کې دې ته تنوین د زورو وایي. او که چیرې زیرونه وي بیا تنوین د زیرو ورته وایي. نو د نون ساکن په لومړۍ قاعده کې موږ وایو که چیرې د نون ساکن یا نون تنوین وروسته حروف حلقي راسي هلته دوستانو اظهار کېږي. لکه مثال یې ما راوړی دی من خوف. تاسو دوستانو د من خوف کلمې ته وګورئ. موږ وایو چې د نون ساکن یا نون تنوین وروسته حروف حلقي راسي. حروف حلقي دوستانو موږ او تاسو په مخارج کې ویلي وه چې همزه ها، عین ها او غین ښه، دغه شپږ توري حروف حلقي وه. بیا مو دا هم ویلي وه چې حروف حلقي ته ځکه حلقي وایي چې دوی د حلق څخه ډکېږي. نو د نون ساکن په قاعده کې وایو که چیرې د نون ساکن یا تنوین وروسته حروف حلقي راسي هلته اظهار کېږي. لکه من خوف. دلته دوستانو وګورئ د نون ساکن وروسته د حروف حلقي څخه ښه راغلی ده. نو دا نون موږ اظهاروو. اظهار دا معنا چې هغه نون ښکاره کېږي. اوس د نون ساکن څخه وروسته د حروف حلقي څخه راغله، نو موږ دا نون اظهاروو، ښکاره کوو. یا داسې وایو چې من خوف. من ګورئ داسې نه وایو دوستانو چې من خوف وایو، پټې کو اخفا وکړو، نه. دلته اظهار کېږي. ځکه اظهار کېږي چې د نون ساکن وروسته حروف حلقي څخه ښه راغلی ده، نو داسې وایو من خوف. بیا موږ او تاسو ویلي وو دوستانو موږ د حروف حلقي ته حروف اظهار هم وایي. حروف اظهار ځکه ورته ویل کېږي چې پر دوی باندې اظهار کېږي،
چې کله د نون ساکن یا تنوین څخه وروسته راسي دغه د دوی ما قبل چې نون دي دا نون اظهاریږي اظهار ورباندې کیږي نو دا من خوف ویل کیږي اظهار ورباندې وسو. راځو د تنوین مثال ته علیم حکیم. دلته دوستانو ګوري د میم د تنوین څخه وروسته د عرفي الکیو څخه ح راغلی ده نو دا موږ داسې وایو علیم حکیم علیم حکیم علیم. ګوري دوستانو دا تنوین چې دی دا په خپل نون ساکن دی دغه تنوین او د دې نون ساکن په اصل کې هیڅ فرق نشته. دغه تنوین چې دی دا دغه سنون ساکن دی صرف او صرف د دوی په اشکالو شکلونو کې فرق شته. دلته د تنوین په شکل نوشته دی او دلته د نون ساکن په شکل نوشته دی. نو د تنوین څخه وروسته چې ورپیل کې راسي هلته اظهار کېږي علیم حکیم. تاسو ګورئ دوستانو په پای کې منون ښکاره کړي علیم حکیم. راځو دوستانو د نون ساکن دویمې قاعدې ته. که چیرې د نون ساکن یا نون تنوین وروسته حروف یرملون راسي هلته ادغام کېږي. ګورئ دوستانو که چیرې د نون ساکن یا نون تنوین وروسته حروف یرملون راسي. یرملون کم توري دي خپله دغه مجموعه ده یا ده را ده میم دی لام دی واو دی او نون دی. دا چې مجموعه حساب کې شپږ توري کېږي. دغه شپږ توري که چیرې د نون ساکن یا تنوین وروسته راله هلته ادغام کېږي. لکه من ربهم. د ادغام عمومي تعریف به دوستانو د ادغام په ډولونو کې بیا ووایو. لکه من ربهم. دلته وګورئ د نون ساکن څخه وروسته د حروف یرملون څخه د دغه مجموعې څخه راغلی ده نو دلته موږ ادغام کوو من ربهم یې وایو. بخښنې سره دوستانو د میم دلته زبر اخیستی دی دا باید زیر ولري. من ربهم د نون څخه وروسته د حروف یرملون څخه راغلی ده. دا بیا داسې نسو ویلی لکه لوړ چې مو دلته من خوف ویلي. ګوره دوستانو من مو ویلي نون مو وایه من. دلته بیا من نسو ویلی دا نون نه وایو. دا میم چې زیر لري دا میم د دې ری سره جنګوو وصل کوو دا نون به په دیري کې مدغم سي یعنی دا نون به په دیري کې پټ سي. دا نون به په دیري باندې ننوځي. د دوستانو د ادغام لغوي معنا هم دغه ده ادخال شیء فی شیء یو شی په بل شي کې داخلول. نو دلته موږ نون په را کې داخل کی داسې وایو من ربهم یعنی د نون اصل موږ سره ور ختم کی دوستان من ربهم من ربهم. دا د نون ساکن مثال. او همداسې اعنابو. دلته دوستانو د بعد تنوین څخه وروسته د دغه یرملون حروف د مجموعې څخه واو راغلی دي نو دا بیا داسې ویل کېږي اعنابو. دوستانو دا خو اصلا اعنابن دي. دا تنوین د زبرو دي. ما مخکې یادواري وکړه چې د دغه تنوین او د دې نون ساکن فرق نسته. نو چې فرق یې نسته دغه بره اصلا اعنابن سو. هلته د نون وروسته دغه دی واو راغلی نو هغه نون موږ په دې واو کې مدغموو. هغه نون په دې واو باندې ننباسو نو بیا داسې وایو اعنابا وکواعب اترابا. راځو دوستانو د نون ساکن او تنوین درېیمې قاعدې ته. که چیرې د نون ساکن او تنوین وروسته حرف با راسي هلته اقلاب کېږي. د نون ساکن یا تنوین وروسته با راسي اقلاب کېږي. لکه من بعد. دا خو دوستانو ګورئ من دی اصلا نون ساکن دی من وروسته یې با راغلی ده نو موږ وایو د نون ساکن تنوین وروسته چې با راسي اقلاب کېږي. اقلاب دا معنی چې دغه نون ساکن باره په میم سره بدلیږي. په ځینو ځایو کې په قرآن کریم کې دوستانو د دې ب پر سر باندې کوچنی میم هم ورسره لیکلی. د دې دا معنا ده چې دغه نون ساکن په میم اوښتلی دی نو تاسو په تلفظ کې میم ووایاست. دلته خو لیکلی من دی نون خو موږ او تاسو چې د نون څخه وروسته با راغله نو اقلاب کو نون په میم اړوو دوستانو. باره یې موږ او تاسو من بعد وایو میم. نوشته خو من دی موږ او تاسو یې میم وایو. میم یې ځکه وایو چې د نون ساکن وروسته حرف با راغلی ده یعنی اقلاب شوی. همداسې د تنوین مثال وایو دوستانو سمیع بصیر. دا خو اصلا سمیع دی تنوین دی. تنوین یعنی نون ساکن په پای کې نون ساکن ویل کېږي سمیع. دغه نون ساکن څخه وروسته دا ده با راغله نو اقلاب وایو. اقلاب کېږي اقلاب وایو. داسې وایو دوستانو سمیع بصیر. سمیع مخکې خو مو سمیع ویلی اوس چې وروسته با راغله نو موږ او تاسو یې په میم اړوو اقلاب کوو سمیع بصیر. که چیرې د نون ساکن او تنوین وروسته حرف با راسي هلته اقلاب کېږي. اقلاب دا معنا چې دا نون ساکن په میم سره اوړي
من بعد یې د نون ساکن مثال دی او سمیع بصیر بیا د تنوین مثال دی. راځو دوستانو د میم ساکن د نون ساکن او تنوین بلې قاعدې ته. که چیرې د نون ساکن او تنوین وروسته حروف اخفا راسي هلته اخفا کیږي. حروف اخفا 15 دي. د حروف حلقي یعنی دلته چې مو لوړ ویل یرملون چې دغه شپږ حروف و، با چې دغه قاعده کې مل شي اقلاب ورباندې کوي، او الف څخه ما سوا نور ټول حروف اخفا دي. یعنی دوستانو د الف و با 90 حروف دي. د 90 حروف څخه شپږ حروف حلقي استکه هغه ځکه استکه چې په دې کې اظهار کړي. شپږ حروف یرمنون استکه هغه ځکه استکه چې په یرمنون کې ادغام کړي. همداسې حرف با استکه شپږ د 12 یو هم بعد د 14 بعد ځکه استکه چې په با کې اقلاب کړي، او بل الف دی الف سره جمع کړي چې دا 14 سي. شپږ حروف حلقي شپږ حروف یرمنون د 12 یو حرف با د 14 او یو هم الف د 14. حروف حلقي مو ځکه استکړه چې په هغو کې اقلاب کړي، یرمنون مو ځکه استکړه چې په هغه کې ادغام کړي، همداسې با مو ځکه استکړه چې په دې کې اقلاب کړي، او الف ځکه استکوو چې د نون ساکن او تنوین وروسته الف نه راځي. نو دا 14 حروف چې د 90 حروف څخه استکه جمله الف و با 90 حروف ده. 14 حروف چې دا ځنې استکه باره پاته سول 15. د دغو څخه ما سره نور ټول حروف اخفا دي، یعنې حروف اخفا 15 ولته یادوري ما ځکه نه وکړه دوستانو چې ویډیو هم اوږدېږي او ځای هم نیسي چې هر حرف جلا جلا تاسو ته لیکم. نو حروف اخفا 15 حروف دي. د حروف حلقي حروف یرمنون با او الف څخه ما سره نور ټول حروف چې د نون ساکن یا تنوین وروسته راغله بس هلته اخفا کیږي. اخفا دا معنا چې دا نون پټیږي. زه یې اوس مثال وایم. دلته په انسان په کلمه کې دوستانو د نون ساکن څخه وروسته سین راغلی دی. سین تاسو ګورئ دوستانو نه په حروف حلقي کې شته، نه په حروف یرمنون کې شته، نه بعد او نه الف دی. نو دا داسې نسو ویلی لکه دلته چې مو دوستانو د من خوف په کلمه کې اظهار کوي من خوف، هلته خو مو اظهار ځکه کوي چې د نون ساکن وروسته به حروف حلقي راغلی وه. دلته اوس دا موږ ان نسو ویلی ان یې ځکه نسو ویلی چې د نون ساکن وروسته هغه شپږ حروف حلقي نسته. همزه ها عین ها غین ښه ګورئ دوستانو یو نسته پکښې. نو دلته موږ او تاسو یرملون توري هم نسته پکښې کې شپږ یرملون چې موږ ادغام وکړو ځکه سین نه په حروف حلقي کې شته نه په یرملون کې شته. نو دلته دا نون موږ اخفا ورباندې کوو پټوو یې داسې وایو انسانه ان یې نسو ویلی ان خو اظهار سو اظهار نسو کولی ځکه حروف حلقي نه دي راغلي. نو سین د حروف اخفاو څخه دی اخفا ورباندې کوو انسان من شر من دلته هم دوستانو میم زبر اخیستی دی. دا میم زیر لري د نون څخه وروسته شین راغلی دی د حروف اخفاو څخه. نو من شر د تنوین مثال باید د یادو د تویم افواجا فسبح افواجا. دلته تنوین د دوه زورو پر جیم باندې راغلی دی. وروسته د فسبح په کلمه کې فا راغلی د فا د حروف اخفاو څخه ده. نو اخفا کوو افواجا افواجا فسبح. دوستانو دا د نون ساکن او مشدد قاعدې وې. بار بار ویډیو تکرار کوي مثالونو ته متوجه سي انشاءالله زده کیږي مو دونه تکلیفي درس نه دی. دوستانو بیا په تکراري ډول درته وایم تجوید زده کړه یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. زموږ سره په دې چینل کې یو ځای سي. همداسې د بیل یا زنګولې نښان هم درسره کلیک کړئ تر څو موږ نوي درسونه یوټیوب ته اپلوډوو نو تاسو ته پر خپل وخت باندې خبر درکوي. نور ملګري او دوستان مو هم درسره دعوت کړئ. کوشش وکړئ زموږ د یوټیوب چینل لینک پر خپلو فیسبوک پاڼو درسره شیر کړئ تر څو ټول ملګري او دوستان چې د نړۍ په هر ګوټ کې وي زموږ د درسونو څخه برخمن سي. درسونه دوستانو په پښتو دي چونکې په پښتو باندې په یوټیوب کې خاص کارونه نه دي سوي. نو هر څوک د خپل رشتې مطابق اوس دې ته اړ سوی دی چې چینل جوړ کړي او کار وکړي. نو زموږ درسونه درسره شیر کړي نور ملګري او دوستان مو هم درسره خبر کړي تر څو زموږ د تجوید د درسونو څخه برخمن سي. نو د نن ورځې درس همدغه د نون ساکن او مشدد قاعدې وې. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.